السلام علیکم زما ګرانو او زړه ته رانږدې مینهوالو سلامونه ته یو ځل بیا هرکلی وایم. ګران عزیزانو، نن مو د وایفای کوډ څنګه پیدا کولی شو. تاسو ته معلومه وي زیاتره ځایونو کې د وایفای وي خو کوډ موږ تاسو ته معلوم نه وي. هغه کوډ باید څنګه معلوم کړو. نو په دې باندې تاسو کوشش وکړئ چې د خیر سره ویډیو تر پایه وګورئ، تر اخره وګورئ او زمونږ د یوټیوب چینل هم در سره سبسکرایب کړئ ځکه سبسکرایب کول ډیر لازمي دي او ترڅنګ د ګنټې نشان وهئ چې د راتلونکو ویډیوګانو نه هم خبر شئ. خو دوستانو کوشش تاسو وکړئ چې ویډیو تر پایه وګورئ. اوس به ویډیو د خیره شروع کوو او تاسو به ترې خوند واخلئ. دوستانو لومړی ځو پلی سټور ته. دا پلی سټور ده. کله چې پلی سټور ته لاړلو نو هلته به موږ ولیکو چې شی وایفای مپ. وایفای مپ چې ولیکه دا وایفای مپ ده، دا به انسټالوو. دا وایفای مپ ده. دا تقریبا ډېر کسانو 2 میلیونه 3 میلیونه کسانو دا وایفای مپ کتلی ده. 4.3 میلیونه کسانو دا ډاونلوډ کړی ده. نو تاسو کوشش کوئ دوستانو چې دغه وایفای مپ ځان سره خلاص کړئ او اوس د دې خلاصېدو طریقه څنګه ده په دې به اوس خیر سره خبرې وکړو. کله چې وایفای مپ انسټال شو داسې ان انسټال او اوپن آپشنونه راځي. بیا تاسو به د اوپن ووهئ. اوپن نه بعد تاسو اکسپټ ووهئ. دا مو چې کله ووایئ نیکسټ ووهئ. دوباره بیا ورپسې نیکسټ ووهئ. دوباره بیا چې ده انیبل لوکیشن به آن کوئ. بیا الیو ووهئ. چې کله م الو ووهه بیا هغې نه بعد تاسو ته دا هغه راځي. بیا ګیټ سټارټډ م چې کله ووهه دا د خلاص شو. کله مو چې دا ووایه انیبل لوکیشن بیا دا ووهئ. بیا یې اوکې کوئ. دا زمونږ لوکیشن یې هم وښوده چې دا زمونږ لوکیشن کوم ځای کې ده. اوس به ما وایفای وګورو. ګورئ دوستان ډېر وایفای دي. دا وګورئ دا یو ډېرې دا ټول راوباستل. خو دا به اوس سرچ کوو او ګورو به یې. ګورئ هوم وایفای ګورئ دوستانو دا وګورئ دا ټول یې راوکړل او اوس به انشاءالله دې نه به موږ کار کوو. دا وګورئ هوم وایفای. اوس به په دې باندې کلیک کوو. دا ده. دا دوستانو اعلانات راغلل. اوس به څه وکړو دوستانو. زه یو وایفای باندې موږ کلیک کوو. دا وایفای ده مثلا نیټ زون 1.950 کابل 1 کیلومتر په همدې شاوخوا کې ده. د 1 کیلومتر یعنې په همدې شاوخوا کې ده. ابو حنیفه مسجد ترڅنګ ده. نو دغه وایفای زما خپل ده دوستانو. دا نیټ زون وایفای زما خپل ده. په همدې به کلیک کوو. د دې به پاسورد راخلو. دا پاسورد ده دوستانو. دا دغه داخل هسته تاسو وګورئ 3 نقطې سر په سر دي. دا 3 نقطې سر په سر چې کله ووهه دا به کاپي کړئ تاسې او تاسو به اوس راشئ دلته. اوس به راشئ وایفای ته چې دا وایفای ورکړو. ښه دوستانو اوس به راشو دلته به وایفای ووهو. وایفای چې کله کلیک نو هغې نه بعد به موږ ته سرچ کوي وایفای. خو تر اوسه تاسو کوشش کوئ دوستانو چې زمونږ د یوټیوب چینل ځان سره حتما سبسکرایب کړئ او تر څنګ د ګنټې نشان وهئ چې د راتلونکو ویډیوګانو نه خبر شئ. ښه دوستانو دا د پاسپورټ هم ورکړه. نو تاسو کوشش وکړئ چې دا کنیکټ کړئ. دا کنیکټ به تاسو وهئ. کله مو چې کنیکټ هغه د وایفای واخیسته نو وایفای به اوس کار شروع کړي. اوس د وایفای نه کولی شي چې موږ خپل کار وکوو. خو متاسفانه چې دغه وایفای مشکل دغه موډیم د افغان ټیلیکام موډیم ده. نو دغه اوس فلحال دلته ما سره برق شته ده او هلته خپله د افغان ټیلیکام په سیستم کې برق نشته او وایفای خو وایفای ورکوي. هغه تاسو ولید چې وایفای ورکوي
خو متاسفانه چې دلته برق شته او د افغان ټیلیکام په منطقه کې یا ځای کې برق نشته ده. ښه دا و دوستانو زمونږ د نن ورځې ویډیو چې تاسو ته مور ډېره ښکلې ویډیو ده. نو زیاتره دوستان انټرنیټ نه لري نو شاوخوا د بازار کې نو زیات انټرنیټ نو تاسو کوشش کوئ دوستانو چې دغه سیستم باندې تاسو کوشش کوئ وایفای ځان ته واخلئ او وایفای وکاروئ. نو دا ډېر ښایسته اپلیکیشن و. ښه دوستانو که چیرې مو زما د یوټیوب چینل نه وي سبسکرایب کړی زما د یوټیوب چینل د حتما د ځان سره سبسکرایب کړئ. کوشش وکړئ چې سبسکرایب هم د یاده ونه وځي. سبسکرایب ډېر مهمه دا ده چې زمونږ نور ویډیوګان نه تاسو خبرېدی شئ ځکه چې تاسې سبسکرایب کړئ او ترڅنګ د ګنټې نشان وهئ چې د راتلونکو نورو ویډیوګانو نه هم خبر شئ. او که چیرې مو زموږ ویډیو خوښه شوې وي ویډیو د ځان سره لایک کړئ تر څو چې نور ملګرو ته مو رسیږي. او که چیرې کوم نظر یا څه پیشنهاد لرئ نو نظر مو کمنټ کې ولیکئ چې نظر مو له موږ سره شریک شي او نظر ته به مو انشاءالله ځواب ورکړو. دا وه زموږ د نن ورځې ویډیو. خدای په امان.